بلخ ولایت ته د هیواد د پوهنې وزیر د سفر په دویمه ورځ په یاد ولایت کې د ځایي مسؤلینو په ملتیا د یو شمېر زده کړیزو مرکزونو پرانیسته او د ځینو یې د بنسټ ډبره کېښودله. دغه ښوونیز مرکزونه چې ښوونځي او مدرسې پکې شاملیږي د بلخ ولایت په بېلابېلو سیمو کې جوړې او ګټې اخیستنې ته په وسپارل شي. کور د آبادي کوشش کوي نو داسې اسلامي امارت غواړي چې افغانان ټول هغه په هر ژبه چې خبره کوي د هرې منطقې چې وي په هر رنګ باندې چې وي هغه داسې د ورونو په شان په دې خپل وطن کې زندګي سره وکړي او د دې خپل وطن په جوړولو کې د خپل وطن په آبادولو کې یو بل ته لاس سره ورکړي. ورته مهال د بلخ ولایت د پوهنې رئیس د یاد ولایت په کچه د دغو زده کړیزو پروژو پر جوړېدو خوښي څرګنده کړه او زده کړې د ځوانانو د فکري ودې په برخه کې یو اړین اصل وباله. نوموړي د خپلو فعالیتونو په اړوند داسې وویل: در ولایت بلخ در بخش معارف که یک بخش مهم است موقوف علیه تمام ریاست است، به خاطری که تعلیم و تربیه در هر ریاستی که نباشه در او ریاست کار پیش برده نمیشه. نه تعلیم و تربیه، علم، مسلک سازی ابتدایش از معارف میشه. د یادولو وړ ده چې په دغو پروژو څه باندې 40 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی چې په دهدادي ولسوالۍ کې د قلعه جنګي پولیسي OAS دفتر له لورې د څه باندې 21 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. په نهر شاهي ولسوالۍ کې د حنیفی البیضا په مدرسې 11 میلیون افغانۍ لګښت، د بلخ په عالي دارالعلوم 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د ځایي خلکو په مالي مرسته جوړ شوی، او د دولت آباد ولسوالۍ د رابعه بلخي لیسې په بیا رغونې څه باندې 3 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی چې د UNDP دفتر له لورې دغه لګښت ورکړل شوی دی.